السلام علیکم، وخت مو په خیر. پام وکړئ له کندهار ژوندون څخه د دې ساعت مهمو او وروستیو خبرونو ته. زه بریالی فیضي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه بهر ته د انارو د صادراتو د راکمېدو خبر ورکوي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې عامل رئیس عبدالباقي نن سه شنبه رسنیو ته وویل چې د روان لمریز کال په 9 میاشتو کې یوازې 698 ټنه انار بهر ته صادر شوي. په داسې حال کې چې تیر کال دا اندازه 34,000 او 408 ټنه وه. د ښاغلي باقي په وینا د ټرانزیټي لارو د تړل کېدو او دغه شان د هوایي دهلیز له لارې د صادراتو بندېدل د دې لامل شوه چې د کندهار ولایت ډېر انار له منځه ولاړ شي چې بڼوالو ته یې لوی اقتصادي زیانونه اړولي دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې د دغه چارواکي په خبر د اقتصادي ستونزو له امله سږ کال د کندهار انارو کورنی بازار هم سوړ و. ښاغلي باقي وایي تیر کال دوی دوبۍ، هند، پاکستان او ایران ته انار صادر کړي وه، خو سږ کال یوازې هند او پاکستان ته صادر شوي دي. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د لویدیځو هیوادونو له استازو سره د طالبانو د پلاوي رسمي غونډه چې پرون دوشنبه پیل شوې نن هم دوام لري. د تړلو دروازو تر شا د دې غونډو د خبري پوښښ لپاره رسنیو ته اجازه نه ده ورکول شوې. درې مختلف لوري له مشخصو غوښتنو سره د 3 ورځنۍ غونډو کې ګډون کوي. دې ته په پام چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د لوږې له خطر سره مخامخ دي، په دې هیواد کې د بشري بحران حل د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه ده. بل لوري ښځې دي چې غواړي اساسي حقونه یې ورکول شي او د طالبانو حکومت یې کار کولو او روزنې ته ژمن پاتې شي. په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم د افغان ښځو په خوا ده او وایي چې طالبان باید بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت پلاوی وایي په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ د آزادولو د غوښتنې لپاره یې د ناروې په غونډه کې ګډون کړی دی. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما نن په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دا غونډه به د افغانستان پر وخت د ماښام 9:30 بجې پیل شي. رسنۍ هم کولی شي چې دغه غونډه په ژوندۍ بڼه تعقیب کړي. یونما ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمشي انتونیو ګوتریش د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازی دیبرا لاینز او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکین هیرفلیټ به هم د امنیت شورا دې غونډې ته معلومات وړاندې کړي. ناروې چې د افغانستان په اړه د یکشنبې له ورځې راهیسې د 3 ورځنۍ غونډې کوربه دی، په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو او د امنیت شورا دورهیي مشري په غاړه لري. دې غونډې ته د طالبانو د حکومت یو پلاوی، د لویدیځو هیوادونو استازي او د ښځو په ګډون د افغاني ټولنې مختلف قشرونه وربلل شوي دي. او وروستی خبر کې لرو چې د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي متحده ایالتونه او اروپایان متحدان یې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي ګواښ پر وړاندې بشپړې موافقې ته رسېدلي دي. بایډن دا څرګندونې پرون له اروپایي متحدانو سره تر ویډیویي غونډې وروسته خبریالانو ته وکړې. د بریټانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د امریکا، ایټالیا، پولینډ، فرانسې، جرمني او دغه راز اروپایي شورا، اروپایي کمیسیون او ناټو له چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته ورته څرګندونې کړې دي. دغه لویدیځو هیوادونو هوکړه کړې چې که پر اوکراین د روسیې د یرغل امکانات ډیریږي دوی به غچ اخیستونکې لارې چارې سنجوي، چې دې اقداماتو کې د بندیزونو یوه مجموعه هم شامله ده. له دې وړاندې د ناټو غړو هیوادونو ویلي چې ختیځ اروپا کې ځواکونه د تیارسۍ حالت کې دي. د دې ساعت لنډ او وروستي خبرونه مو همدلته پای ته رسېږي. هر چیرې چې یاست ښاد او بریښي.